دا ګلپاڼه ده. هغې په دې وروستیو کې د جرمني تابعیت ترلاسه کړی دی. هغه هیجاني ده ځکه پارلماني ټاکنې نږدې دي. دا هم اوس کولی شي رایه وکاروي. خو هغه به چاته رایه ورکوي؟ په هرو 4 کالونو کې د جرمني هغه وګړي چې عمر یې له 18 کالونو لوړ دی د جرمني فدرالي پارلمان یا بوندستاګ ته نوماندو کسانو ته رایه ورکوي. وروسته بیا دا استازي ځینې مهمې پریکړې کوي چې د ګلپاڼې پر ژوند هم اغیز لري. په دې پریکړو کې د بیلګې په توګه د نوي چانسلر یا چانسلرې ټاکل، د نویو قوانینو تدوین او د دولتي بودیجې د لګښت د ډول ټاکل دي. ګلپاڼه سیاسي بحثونه څاري او د سیاسي ګوندونو اجنډاوې لولي څو له رایه ورکولو وړاندې په هر څه ځان وپوهوي. د وال امت په نوم آنلاین پلیټفورم یوه ښه وسیله ده څو پریکړه وشي چې کوم ګوند د دې لپاره غوره دی. له ټاکنو 3 تر 4 اونۍ وړاندې هغې یو لیک ترلاسه کړ چې وال بینغیښتي ګوند نومیږي او په هغې کې له دې غوښتنه شوې ده چې په نږدې ښوونځي کې رایه ورکړي. د رایه ورکولو نیټه، وخت او پته ټول په دې لیک کې په نښه شوي دي. له دې لیک سره دا کولی شي د پوسټ له لارې هم د رایه ورکولو غوښتنه وکړي. کله چې ګلپاڼه ښوونځي ته ورځي خپل ترلاسه کړی لیک ورښیي. د ټاکنو یو کارکوونکی د هغې آی ډي ګوري او دې ته اړوند غرفه ورپه ګوته کوي. ګلپاڼه د ټاکنو یوه پاڼه ترلاسه کوي چې 2 رایې پکې په نښه کولی شي. له لومړۍ رایې سره هغه د خپلې ټاکنیزې حوزې یوه نومان ته رایه ورکوي. تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کوونکی کس په مخامخ توګه بوندستاګ ته ځي. په جرمني کې 299 ټاکنیزې حوزې شته. د بوندستاګ نیمایي غړي د دې حوزو استازي دي. له دوهمې ټاکنې سره هغه یوه ګوند ته رایه ورکوي. هر ګوند چې هر څومره ډېرې رایې واخلي هماغومره زیات استازي بوندستاګ ته ځي. البته هر ګوند باید لږ تر لږه د ټولو رایو 15% خپلې کړي ترڅو بوندستاګ ته لاره پیدا کړي. د بوندستاګ پاتې نیمایي غړي له دې لارې ټاکل کیږي. ګلپاڼه د رایو په پاڼه کې 2 خالي ځایونه په ایکس نښه کوي او کات شوې پاڼه د رایو په بکس کې اچوي. اوس به څه کیږي؟ کله چې رایې واچول شي او وشمیرل شي د تر ټولو زیاتو رایو ترلاسه کوونکی ګوند به نوی حکومت جوړ کړي. که یو ګوند کافي رایې ترلاسه نه کړي له نورو ګوندونو سره یو ځای کیږي څو د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره غوڅ اکثریت پوره کړي. ډېر عالي ګلپاڼې.